پر ځان باور د خپل ځان او وړتیاو په اړه د فکر کولو یو مثبته لاره ده او کله چې ځینې شیان له لاسه ورکوئ یوازې پر ځان باور کولی شي له تاسو سره مرسته وکړي. حتی تر ټولو لوی او بریالي خلک چې موږ یې پیژنو ځینې وختونه د باور نشتوالی لري، خو موږ ته پکار ده چې له ځینو لارو چارو نه په ګټې اخیستنې وکولی شو پر ځان باور پیاوړی کړو. سلامونه او نیکې پیرزوینې مې ومنئ. خوښ یم چې بیا هم د یوې بلې ویډیو سره ستاسو په درانه حضور کې یم. په دې ویډیو کې غواړم پر ځان د باور لوړولو څو لارې چارې در سره شریکې کړم، نو د دې ویډیو تر پایه را سره پاتې شئ. 1. د بدن ژبه په سمه توګه وکاروئ. د یو کس د بدن ژبه ښیي چې هغه څومره ډاډه دی. د ځینو خلکو له مخونو څخه تاسو پوهیږئ چې حتی دوی خپل ځان نه مني. خپل ځان په داسې ډول وښایاست چې هر څوک وپوهیږي چې تاسو هر حالت اداره کولی شئ او تاسو وضعیت په بشپړ ډول کنټرولوئ. که تاسو په خپل ظاهر باور څرګند کړئ او د بدن ژبه په سمه توګه وکاروئ، نو نه یوازې تاسو به داسې احساس کوئ چې تاسو کولی شئ هر څه سنبال کړئ، بلکې د نورو خلکو نظر به ستاسو په اړه بدل شي او دوی به ستاسو په وړتیاو باور وکړي. خپل سر پورته وساتئ، مستقیم کښینئ، ورو ورو خپلې اوږې بیرته وباسئ او کله چې تاسو خبرې کوئ مه زړئ او مستقیم کس ته وګورئ. 2. په سمه توګه جامې واغوندئ. کله چې تاسو ښه ښکارئ تاسو به د خپل ځان په اړه ښه احساس وکړئ. سمې جامې او لوازم غوره کړئ. خپل ژوند او کار په داسې طریقه تنظیم کړئ چې ستاسو شخصیت سره سمون ولري او تاسو د خپل ځان په اړه ښه احساس وکړئ. دا ټول به ستاسو پر ځان باور زیات کړي. ستاسو جامې باید بریالیتوب منعکس کړي. ستاسو شخصي لوازم ستاسو شخصیت څرګندوي، نو د دوی په انتخاب کې محتاط واوسئ. یو مناسب او زړه راښکونکی لباس چې د نورو پام ځان ته را اړوي کولی شي د خبرو اترو په پیل کې مرسته وکړي. 3. په زړه پورې او زړه راښکونکې خبرې وکړئ. ښه ویناوال په ډاډه، ثابت او مناسب تال سره خبرې کوي. دوی په اغیزمنه توګه خبرې کول زده کړي دي. د ټکولو پر ځای دوی د کلمو ترمنځ حساب او وقف کوي. د خپل باور د ښودلو لپاره د غږ یو زړور، ښکیل مګر نرم ټون غوره کړئ. په دې توګه ستاسو پر ځان باور زیاتیږي. که خلک په تاسو کې د مشرتابه احساس وویني، دوی به ستاسو خبرو ته ډیر پام وکړي. 4. مثبت فکر وکړئ، مثبت عمل وکړئ. مثبته انرژي د مثبتو پایلو لامل کیږي، نو هڅه وکړئ چې ګیلاس نیم ډک وګورئ او د منفي مسلو په اړه فکر مه کوئ. تل مسکا وکړئ، خندا وکړئ او د مثبتو خلکو سره ودرېږئ ترڅو تاسو او ستاسو شاوخوا دواړه ښه احساس وکړئ. یوه کتابچه وساتئ او په هغې کې خپلې ورځنۍ موخې او لاسته راوړنې ولیکئ. د هر مثبت کار لپاره مننه او رضایت چې تاسو یې کوئ ستاسو په ځان باور او داخلي سولې ته وده ورکوي. 5. چمتو اوسئ. په یاد ولرئ پلان جوړونه د خراب فعالیت مخه نیسي. هر څومره چې تاسو چمتو یاست هومره به تاسو د وړتیا احساس کوئ او هومره به ډاډه اوسئ. د ژوند بدې او ناڅاپي پیښې تاسو ته د ماتې درکولو توان نه لري. د خپل مسلک، خپل لوري او خپل هدف په اړه هر څه زده کړئ چې ستاسو ژوند به بریالیتوب ته لاره هواره کړي. مخکې له دې چې تاسو یو کار پیل کړئ د خپلو هیلو او اهدافو په اړه فکر وکړئ، مګر ډیره لیوالتیا مه کوئ. لوی اهداف او دندې په کوچنیو او د مدیریت وړ برخو وویشئ. او وروستۍ خبره دا ده چې په یاد ولرئ چې تر ټولو اوږده لاره په کوچني ګام پیل کیږي او که تاسو صبر او استقامت ولرئ نو تاسو کولی شئ په اسانۍ سره خپل باور لوړ کړئ. مننه چې تر دا مهاله را سره وئ. په دې هیله چې ویډیو مو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. کومه ویډیو خوښه شوه ویډیو لایک کړئ او کوم چینل تر اوسه نوي سبسکرایب کړئ د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا بلې ویډیو چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. هر چیرې چې یاست ښاد، آباد او بریالي اوسئ. تر بیا ښې چارې.